نساء څلور دېرشم نمبر آیت و مخکې آیت کې الله رب العالمین بیان کړی و د زنانو په حق کې بهترینې زنانه هغه زنانه دي چې هغه نیک عمله وي، تابعداري کوونکې وي او ساتونکې د ځان او د مال وي په وخت د غیبوالي د خاوند کې. بیا د بد اخلاقه زنانو حکم ذکر کاو که بد اخلاقی کې زنانه نو وعظ نصیحت ورته وکړي، هغه طریقې بیانولې د دوی سره. دی آیات کې الله رب العالمین دا بیان کوي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أهله وحكما من أهلها. د ښځې او خاوند کور جوړېږي نه، اختلاف دی پکې یا بې اتفاقي ده پکې، نو الله فرمایي د دواړو طرفونو نه، د خاوند د طرف نه او د ښځې طرف نه یو یو فیصله کوونکی دی ونیسي. یو کس د ښځې د کورنۍ د طرفه شي، یو د سړي د کورنۍ د طرفه شي، هغه د جوړ جاړی راولي. دې آیت نه دا ثابتېږي چې یو دوه کسه جوړه کولی شي د چا او سړي فیصله کوی شي. د معاویه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه منځ کې اختلاف راغلی و، نو د دوی په مابینځ کې دوو کسو فیصله وکړه، یو عمر بن عاص رضی الله عنه او بل ابو موسی اشعري رضی الله عنه. د دوی منځ کې د دوه سړیو فیصله وکړه، جوړ جاړی وکړه. نو خلکو وی خوارج پیدا شو، هغوی وی چې ګوره ان الحکم الا لله، ګوره فیصله یوازې د الله حق دی، بس الله چې فیصله کړي هماغه به نور خلک فیصلې نشي کوی. او د آیتونه یې وی پکې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چې د الله قانون باندې فیصله نه کوي او داسې فیصلې کوي دا کافر کېږي ورباندې. د دې خلکو د خبرو د وجې نه 6,000 کسه داسې شو چې هغوی واغوښته اسلام یې پرېښود، د دې خبرې طرفدار شو. عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته دې خلکو ته وی تاسو باندې څه شوي دي؟ د آیات یې ورته ویله چې الله رب العالمین صریح ذکر کوي فابعثوا حکما من اهله، یو سړی د ښځې د کور نه طرفه یو د سړي د طرفه دوه کسه د جوړ جاړی وکړه، او دا د قرآن نه ثابت دی. داسې ورته نور آیاتونه مې ویله، سورة مائده 95 آیات.